چې بېلابېلې مېرمنې له خپلو خاوندانو سره جنګ کوي. اول د پیلوټ مېرمن ډېر پورته مال وځه پوه شوې. دوم د ښوونکي مېرمن ما ته درس ما ښایه دا څه ښوونځی خو نه دی. دریم د غاښونو د ډاکټر مېرمن مات کړي غاښونه به دې اوس په لاس کښې درکړم چوپ شه. څلورم د حکیم مېرمن اوس په دې د نبض د لیدو نه بغیر چاره وکړم. پنځم د ډاکټر مېرمن ته لږ ودرېږه چې اوس دې الټراساونډ درته وکړمه. شپږم د اشپز مېرمن سوځم دې ډېر نیغ مه کېږه. اووم د بانک د کار مېرمن ته صبر وکړه چې د شمېرلو په چل دې پوه کړم. اتم د عسکر مېرمن تا ته ځان ډېر لوی توپچي ښکارېږي. نم د برقي مېرمن غلی شه په برق دې نیسم. لسم د قصاب مېرمن ته صبر چې کیمه دې کړم. یولسم د حلوا پخوونکي مېرمن څنګه مې د حلوا د خورا کړي. دولسم د انجینر مېرمن چوپ شه اوس په دې دا د مخ نقشه در بدله کړم. دیارلسم د شاعر مېرمن دومره به دې وځغلوم چې ټول بحرونه او څپې در څخه هیر کړم. څوارلسم د قاضي مېرمن ته لږ صبر وکړه ستا فیصله ما کړې ده. پنځلسم د ډریور مېرمن ګیر لګوه او تخته. شپاړسم د ملا صاحب مېرمن ډېر ګرم مه کېږه څه په منبر خو نه یې ناست.